لونها مربعة. أنا صدام حسين الجمهورية. شلون أحوالك أنت؟ شلون ربعك زينين إن شاء الله؟ إيه عافية. إيه قواكم الله يا ملګرو. دا ویډیو هغه په سوشل میډیا باندې ډیر زیات گردش کوي او پکې ویل کېږي چې صدام حسین هغه ژوندی دی او هغه په خپله وایي چې زه ژوندی یم. لکه تاسو که وګورئ نو د دې دا یوه ویډیو نه بلکې 3-4 ویډیو هغه راغلي دي او هغه چلیږي. که تاسو وګورئ نن سبا چې لکه کم حالات روان دي فلسطین کې روان دي، د دې علاوه مسلمانان په نور ملکونو باندې روان دي، نو که چېرې نن صدام حسین هغه ژوندی وی نو داسې قسمه تکلیف به مسلمانانو ته نه وی. ځکه که تاسو د هغې کم سټرګل وګورئ په هغه چې په مصر او په دې ځایونو کې کم حالات شوي وو، په عراق او په دیو کې د امریکې خلاف چې کم ولاړ و، د دې علاوه مسلمانانو کم سپورټ چې کړی و هغه چا نه پټ فنا هغه نه دي. خو دغه نوې کم خبر او په دې کې څه حقیقت خو ماته ښکاري نه، ځکه د هغې کومه پانسي چې د هغه په ښکاره باندې شوی وه نو کم اخبار کې هم راغلی دي. د اخبار تصویر به هم تاسو هغه کتی شئ او په دې اخبار کې هم ورکړلی چې آیا صدام حسین ژوندی دی. خو دا که تاسو نن سبا وګورئ مختلف قسمه ایډیټینګ او داسې قسمه پیک ویډیوګانې هغه جوړیږي، نو دا هم هغه رنګ یې جوړه شوې ده. نو دغه لنډ شان معلوماتو تاسو سره شریک کول انشاءالله بل ویډیو کې ملاویږو. الله حافظ.